السلام علیکم قاری صاحب محترم. دا چې تاسو په ټول روغ جوړ یاست، صحت په جامو کې به اسکاري صاحب زما دوې پوښتنې وې. زما څخه اوله پوښتنه په داسې رقم ده، زما څخه یوه عرب پوښتنه وکړه. د دې یو همسایه و، پر دې کشني باندې مرض کښېنستلی و، یعنې کافر دی دغه همسایه، مسلمان نه دی. نو ده ویل ول مثلا کوم وخت چې به د کشنۍ په عذاب سو، دا مرض به زور پر وکړي، دا مور بیا راله ده ته بیا ویله چې دا قرآن شریف یعنې دا کشني ته پلې کړه یا یې ورته دغه کړه، ورته واوروه. نو ده زما څخه پوښتنه وکړه چې دا د اسلام د نظره څخه څنګه دی، یعنې کفر باندې یعنې پر کافر انسان باندې دم یا چوف کول یا مثلا قرآن کریم ورته پلې کول، دا څنګه حساب دی ده؟ ګورې ما قرآن کریم هر څوک اورېدلی شي، کوم حرج و مشکل نشته، لیکن قرآن کریم مشرک ورخیستلی نشي. خو دا داسې ماشوم چې ده، ماشوم مشرک نه وي، ماشوم باندې بالکل قرآن کریم تلاوت هم خپله هم کولی شي، ورخیستلی هم شي، او څوک یې دم هم ورباندې کولی شي، ځکه ماشوم د که د کافر ده که د مسلمان بچیان ماشومان دي، دا مؤمنان دي، دا فطري مؤمنان دي، نو مسؤلیت نه لري ښه، داسې پیدا شوي دي، په هغه فطري ایمان باندې پیدا شوي دي. او بل دا کار باید وکړلی شي تر څو دې ته هغه حقانیت د قرآن معلوم شي. حقانیت د څه شي معلوم شي؟ قرآن. نن مې یو ویب سایټ ده، نوم یې رانه هېر شول، خو زه به بیا دا درته وښیم. په دې کې دا جالبه خبرې راوړي دا کفري نړۍ کې چې څوک اسلام قبلوي. یو د پانتون استاد ده، دا ډاکټر هم ده، او د عملیاتو ډاکټر هم د عملیات کوي. نو د دې لور پیدا سوله، کله چې لور پیدا سوه، دا لوري د زړه تکلیف یې درلودل، نو چې هغه نهایت د مرګ حالات یې رانږدې سوي وو، او ډاکټران ورته وایي چې دا نور مړه ده، نور دا ژوند نشي کولی. دغه جراحي ډاکټر خپله قصه کوي. اوس لوی دعوتګر ده په اروپا کې، دا ملحد و، او د ټول عمر د اسلام په ضد باندې تیر کړه، د قرآن او د دین په ضد باندې یې تیر کړه تر دغه وخته پورې چې دی د اسلام قبلوي. نو دی وایي چې زه کله مایوسه شوم چې ډاکټرانو ویل چې نور نجلۍ ختمه ده، او ما ته معلومه شوله چې نجلۍ نور ژوندۍ نه پاتې کېږي. نو راغلمه پټ یو ځای یوې کوټې ته راغله، وایي لاس مې پورته کړل چې ای رب العالمین، یا الله که ته حقیقتا موجود یې، نو د ما دې لور ته نجات ورکړه. که د ما لور ته نجات ورکړل، نو زه به بیا په تا باندې ایمان راوړم. دا خبره مې وایي وکړه، او د زړه له اخلاصه مې وکړل. نو کله چې خپل اتاق ته راغلم، هغه بچي ته چې مې راغلم، وایي ډاکټران هم حیران دي، ټول حیران دي چې هغه بچي مې وایي بیداره ده، او هېڅ تکلیف یې وایي په وجود کې نشته. الله اکبر. کله چې وایي دا نشته، نو وایي ډاکټرانو ته مې دا قصه نوره ونه کړه چې زه څنګه یوې کوټې ته تللی یم، په تنهایي کې مې چا ته غږ کړی ده، چا ته مې اواز کړی ده، ځکه هغه ټول ملحدین وو، هغه خوا کې چې مې شاوخوا وو. نو کله وخت چې دا لور ته مې له اسپتال نه راووتم، نو وایي ما د حقیقي دین په لټه کې سوم. بوذیت مې مطالعه کړل، مجوسیت مې مطالعه کړل، شیطوب مې مطالعه کړل، یهودیت و نصرانیت، چې څه مذهب دی په دنیا کې ټول مې مطالعه کړل. اخر کې وایي یو ملګری مې راغلل، دی وایي قرآن کریم راکړل. نو د قرآن کریم ترجمه په انګلیش باندې سوي وو. کله چې مې وایي دا قرآن کریم تلاوت کول، دا هر حرف چې مې ویل، نو حیرانېدم. دا هر حرف چې مې ویل، خپل رب مې پیژندل، خپل خالق مې پیژندل. نو د قرآن کریم مطالعه چې مې کله شروع کړله، په دې وخت کې مې نور ځان قابو نه کړل، او مې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. نو کله چې مې دا قبول کړل، نو اوله سر وایي ښځې طلاق رانه واخیستل. د دین په لار کې تکلیفونه، د الله دپاره تکلیفونه ګالل، دا د هر چا کار نه ده. نو
ښځې مې طلاق رانه واخیستل، بچیان مې ټول رانه لاړل. نو امتحانونه ووایي را باندې، مور و پلار هم وایي راته ویل چې نور دې مخ ونه ګورم وځه رانه. هر څه مې وایي له لاسه ورکړل، هر څه مې له لاسه ورکړل، خو د هر څه په بدل کې وایي رب مې پیدا کړل. د رب په بندګي کې وم، عبادت کې وم، خو مور و پلار سره به مې کله تماس درلودل، خو یو څه وخت په تېرېدا سره مور و پلار مې وایي اسلام را سره قبول کړ. الله اکبر. نو وایي د خوشحالي ځای دا ده چې د ما مور و پلار وایي په اسلام باندې مړه سول. دی اوس هم ژوندی ده. الله داسې دعوتګر جوړ کړل، اوس د ده په لاسونو باندې په زرګونو خلکو اسلام قبول کړی دی. دغه کس الله بس نو چې الله پاک چاته هدایت کوي نو دا نه وایي چې کور دي چې دا خبره مې د څه شي دپاره درته وکړه، د قرآن کریم دپاره. د قرآن کریم کوشش وکړي قرآن کریم چې کوم په انګلیش باندې ترجمه سوی وي هغه د خلکو ته ورکوي، نو هغه ترجمه یې هم کولی شي، تلاوت یې هم کولی شي، او په ماشومانو باندې خو یې ویل او دم کول هیڅ حرج و مشکل پکې نشته. د ابو جهل خبره را یاده سوه. ابو جهل ملعون نو، پیغمبر علیه السلام وایي د ما د امت فرعون ده. دغه ابو جهل دومره د رسول الله په حقانیت باندې پوه و، د نبی علیه السلام ولې دته ابو جهل نوم ورکړل؟ د ده خو اصلي نوم هشام ده، عمرو بن هشام. د نبی علیه السلام ابو جهل داسې پیژن خلقو ته ویل وایي په لات و منات و عزات وایي قسم درته کوم چې دی حقیقي پیغمبر ده. الله اکبر. یو وخت کې ابو جهل به د رسول الله تلاوت ته غوږ نیولی و، د کور تر شا د نبی علیه السلام تلاوت به یې اورېدل. یوه شپه د نبی علیه السلام تلاوت کوي، په خپل ځای کې د غوږ ورته نیولی ده د شپې. نو یو بل کس ور باندې راځي و عمرو بن هشام ابوالحکم، اسم کونیه د ده ابوالحکم و. ای ابوالحکمه څه شي کوې؟ وایي چوپ سه، چاته مه وایه، په خدای قسم دا محمد چې وایي څه شی وایي صلی الله علیه وسلم، وایي د زړه سکون ده پکې وایي. الله اکبر. الله اکبر. یعنې تر دغه اندازې حقیقت ورته معلوم و، خو قبول یې نه کړل. د لالچ په خاطر، د مسیري په خاطر، د دنیا په خاطر الله جل وعلا مو دې له داسې ګمراهي او ضلالت وساتي. مننه الله محمد زه دا خبر رانه زیاته اوسېده.